مسله د خاتمه اصل او بنیادی مسله هغه اخره خاتمه ده. اوس موتانا شي درس ته موتانا شي جمعات کې موتانا شي روجي نیسو په دې باندې یقین مساته څنګه یقین مساته په دې اعتبار سره چې یعنی زه بس په دې حال کې بمرما او دغه زما اخره خاتمه نه اخره خاتمه نسبت نه لګي کله نه کله ګورې دي چې کیږي په زړه کې صحیح په زړه کې صحیح شپېته کاله د الله بندګي وکړي او دغه شپېته کاله چې پوره کړي په دغه اخري ورځو کې مري او بېدینۍ ته واوړي او دینداري ټوله پرېږدي باقي کې مړ شي او اعتبار حدیث کې دا راځي اعتبار اخري خاتمه یې لري اعتبار اخري خاتمه یې لري او حدیث کې هم دا راځي چې تاسو کې یو سړی لګي د جنتیانو کارونه کوي بالکل وي د او د جنت په منځ کې یو لیش یو سنګله فاصله پاتې شي تقدیر پر مخ کې شي جهنم ته مخ ته جهنم ته ننوځي حدیث کې دا راځي وسره چې دا سړی جنتی اعمال کوي خلکو ته ښکاري دي نو دې کې فائدہ شو چې خلکو ته ښکاري مطلب چې زړه کې بل څه چل دی چې الله خو تاسو ظلم نه کوي چې ته لګې د جنتیانو کارونه کوي او په آخر کې د جهنم ته نه باسي الله خو دې ظلم نه کوي دا سړی د ده د اعمال په ظاهره کې نیک دي زړه کې څه بیماري شتي چې الله سبحانه وتعالی هغه جهنم ته ورننه ویستو نو داسې په ځان باندې اعتماد او خاتمه یې چې نه زه پیل حال خو دیندار یم که نه دا د ډېر کم عقل انسان طریقه ده چې په دې باندې یقین دی چې پیل حال برابر یم پیل حال خو ته برابر خو د خاتمې څه پته لګي اخره خاتمه دا دغه بنیادي مسله ده ځکه چې ته به دا خبره ساتئ په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوې د قیامت پر ورځ په هغې راپاسې نو خلاصه او حاصل ټول کم یو شو په څه چې مړ شوې ټول ژوند خلاصه دغه ورځ ده شپېته کاله ژوند دې تېر کړو اویا کاله دې تېر کړو اتیا کاله دې تېر کړو په دغه ورځ به پته لګي چې په څه طریقه به ته مرې او په دې ورځ به پته لګي چې ته به په څه راپاسې قیامت پر څه حال دغه صحابي چې د اوښ راولې د حج په دوران کې مړ شو رسول صلی الله علیه وسلم چې به د خوشبو مه لګوئ او سر ولا مه پټوئ ولې فانه یبعث یوم القیامة ملبیا دی د قیامت په ورځ د قبر نه راپاسي او تلبیه به وایي څه چې مړ دی په هغې به راپاسي مړ دی احرام په حالات کې د شان شهید او هر سړی چې به کوم عمل مړ دی په هغې به راپاسي نو سوچ هغه د آخري خاتمې کوي زما آخري خاتمه به څنګه وي داسې خلک هم شته دا هم حدیث کې چې یو سړی د جهنمیانو اعمال کوي او د ده او د جهنم په منځ کې لږه فاصله پاتې شي نیکیانو ته مخه شي توبه وباسي الله یې جنت ته راباسي حالانکې دی بلکل نږدې شوی جهنم ته توبه وباسي الله یې جنت ته ننباسي لکه د هغه صحابي هغه واقعه هغه یو لمونځ یې چې نه و کړی د الله لپاره ایمان یې راوړو او چېرته لاړ جهاد له غزوې احد په موقع کې شریک شو جنګ چې ختم شو سړی مړ رسول صلی الله علیه وسلم جنتي دی پلانی جنتي دی او یو لمونځ یې د الله لپاره نه و کړی دا آخره خاتمه ده چې له دغه وخته پورې دی په کفر او په شرک باندې دی خو ایمان یې قبول کو جنت یې په نصیب هغې لپاره وجنګېد او جنت ته لاړ خو چې یو سړی ټول عمر د جنتیانو اعمالو کې او آخره خاتمه د جهنمیانو په طریقه وي دا د افسوس خبره دا د سوچ خبره ولا تموتن الا وانتم مسلمون کوشش کوئ چې د آخرې خاتمې دپاره څه محنت وکړئ سړی چې آخره خاتمه خو هغې دپاره زه څه وکړم ما ته دا پته چې مرګ کله راځي د هغې دپاره ته دا کولی شي چې یو دعاګانې ډېرې غوښته همیشه الله ته
د الله نه د سوال کوه او د دعا غواړه د الله نه چې الله زما آخره خاتمه په ایمان سره کړي. همیشه په دې دعا ځان عادت کا. او دویمه ده کوشش کوه همیشه د عبادتونو کولو، نو که د مرګ د راغی خو په عبادت کې مصروف یې کنه. درېیمه ځان د ګناهونو نه ساته. د دې دا یره دي په زړه کې چې داسې نه آخره خاتمه مې په دغه ګناه کې وشي. چې لږې فلم ګورې، لږې نشې تماشې کې، بل څه ګناه کې اخته زړه کې دا راوله چې دې ګناه په دوران کې هم ته مړ کېدی شي. دې ګناه په دوران کې ما تاسو ته واقع ګوره بیان کړی و که نو د بوزه کې وخې کې دلته یو کس مړ و او بیا د خپلوانو سره زه میلاو شوم نو تعزیت مو ته وکړو. بیا وایي چې نه پروت دی لا دلته په دې تلاجي کې یو ډېر وخت وشو او وایي چې لا وخت به ډېر کېږي او په ده باندې کیس دی. ښه څه کیس دی؟ خلک خو زموږ خلک خو باید دا دي چې بس څه نه څه شروع کړي او همیشه ګناه هغه چا ته وي، همیشه ګناه یو ادارې ته یو حکومت ته. خو لکه خپله غلطي هغه نه بیانوي چې ما کې یو غلطي شتي، که هر څه وشي خو ظلم همیشه دی مظلوم وي. بل طرف صحیح هغه ظالم ته د انسانانو فطرت دی داسې هېڅ هم نه وکړي غریب اوس هسې وي. اوس دا وي قانوني کاروایي او دې کاروایي ته څه ضرورت ته سړی مړ بیا چې معلومات وشو ما ته بیا نورو کسانو وویل ته خپلو خو نشو ویل چې دی چېرته د یو نوکرې سره فلپینۍ به و که څه بلا به د هغې سره لین دی نو دی هلته د هغې خواله تلو او د هغې سره زنا کولو زنا په دوران کې مړلی دغه دی د هغې سره لګیا و چې لغړو کورواله یا زنا یې د هغې سره کوله او ساتې ورته اوس په ده باندې کیس دا کیس به صفا کوي داسې چل دی څه قیصه ده. الغرض داسې مرګونه به کوم شتي دا سړی به الله له څه جواب ورکوي. دی به په دغې راپاسي په دغې مړلی په دغې به راپاسي. سړی و چې نو دا خو آخره خاتمه دې څه پته لګېده؟ دا پته خو لګېده که نه چې دا کار د ګناه دی؟ دا پته لګېده که نه؟ یوه دا کار د ګناه دی. دویمه ما ته پته دی چې زما د ساه د وتو پته نشتي. نو چې پته نشتي د ساه د وتو او دا کار دی د ګناه نو کیدای شي چې دې ټیم کې ساه وځي نو ځان ترې ساته. زما په دې باندې یو بیان دی هغه واورئ او دلته هغه اوږد تفصیل نشو کولی. آخره خاتمه په ایمان سره د هغې اسباب او د هغې لپاره به څه کوي او څه به نه کوي او بده خاتمه د هغې نه به ځان څنګه ساتي هلته موږ ټول تفصیل کړی.